که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په فلاش فیل باندې کار کوو چې دا یو وړوکی کمانډ دی او ډېر ښه کار کوي. راځو دلته مثال دا د پروډکټ نمبر دی. دا څه دی پروډکټ نمبر؟ مثال دلته غواړو چې د دې اول دا څلور والو موږ ته په دې کې راولي. اوس ورته لیکم چې مثال زر. کله مې چې زر ورته ولیکل مثال دا زر دی. د دې نه موږ ورکړو زر. نو دا سلیکټ کوم راځم په هم تب کې دلته راځو فیل ته. فیل دلته فلاش فیل او یا کنټرول ای شارکټ یې څه دی کنټرول ای. مثال دا سلیکټ کوو. فلاش فیل چې وایي ګوره د دې ټول دا څلور نمبر اول ټول دلته راوستی. که اوس زه دا ډیلیټ کړم راشم بیا د سر نه ورته وایم چې دا منځني عددونه درې عددونه لکه لیکم ورته 155 کلیک کوم لاندې بیا راځم پاس ورته وایم چې کنټرول ای مثال شارکټ یې ګوره دا څه شو فلاش فیل دا کنټرول ای شو. که راځم او بیا دلته راځم دا ډیلیټ کوم بیا ورته وایم چې بی سل مې ولیکه مثال دلته دا کلیک کوم ورته وایم چې کنټرول ای فلاش فیل. مثال دلته وګوره دا صفر رانوستو مثال دې خواته دا راغی دا عدد شو. مثال په دې شکل سره دا څه دی فلاش فیل. فلاش فیل سره موږ کانکټینیشن هم کولی شو. لکه دلته لیکو ورته مثال جان ډاش یا کاما سپیس احمدزی انټر. اوس دلته په دې باندې کلیک کوو راځو په هم تب کې بیا مثال دلته راځو فیل ته او بیا ورته چې فلاش فیل او یا په کیبورډ کې کنټرول کی د زور لاندې نیسو او ای پرس کوو. مثال دا څه شو په دې شکل سره کاما وسره رااله او دا کولی شئ تاسو سپیس سره راوړئ. دا فرست نیم او لاست نیم یې دواړه چک کانکیټ کړه. اوس که دلته راشو مثال د دې نه ورته وایو چې درې حروفه مثال دا درې کنټرول دا مې دا کړه ولیکل مثال سن دلته اوس ورته وایم چې کنټرول ای مثال دا ټول به ګوره درې حرفه به د دې مونږ ته راولي. همدغسې موږ د دې دپاره هم کولی شو چې مثال مساوي جان مساوي نه جان ورته چې مثال کنټرول ای اول لاندې راځو بیا پاس بیرته ورته چې کنټرول ای فلاش فیل. په دې دا چې فلاش فیل دا ستاسو کار اسانه کوي. مثال که چېرته لوی ډیټا سیټ وي نو تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره د دې مثال یا د ټکس لکه د ټکس فورمولې په شان هم کار کوي چې لکه میډ لیفت رایټ د دې په شان مثال ته وایلو د دې نه واخلئ 15 کاراکټره 6 کاراکټره. نو دا فلاش فیل. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.